بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشئ، ورځ مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. لاندې بیت کې کوم لفظي صنعت راغلی دی. په لفظي صنعتونو کې تاسو ډېر په اسانو یو تضمین صنعت دی، تضمین، بل تضاد دی، بل مقابله ده، بل هم یو بل څه درکوي، مثلا قلب دی. تاسو به دا وګورئ، دا خو معنوي دی، دا معنوي دی، دا چې لپا به کوي دوه دانې ځوابه، دوه ځوابه پاتې شي، دا دواړه لفظي دي. نو قلب به وګورئ چې مقلوبې کلمې پکې نشته دي، نو دا به هم چې لپا کوي، دا تاسو جواب دی. تضمین صنعت په ډېره اسانۍ تاسو پیدا کولی شئ. څلورم ځواب چې پاتې شو، دغه ځواب ستاسو تضمین صنعت دی. راځم بل صنعت چې موږ وایو هغه طرد او عکس صنعت دی. طرد او عکس کوم صنعت ته ویل کیږي؟ هغه صنعت ته ویل کیږي که چیرې شاعر هره مصره په دوه مساوي برخو وویشي، یوه مصره دا شوه، بله مصره دا. که هره مصره په دوه مساوي برخو وویشي، ناز د ترکو په چشمانو قبلوم هر زمان. په دا شکل چې د اولې مصرې اوله برخه د دومې مصرې دومه برخه سي، او د اولې مصرې دومه برخه د دومې مصرې اوله برخه شي، دې ته طرد او عکس صنعت وایي. طرد ځغلولو ته وایي، لرې کولو ته وایي، دواندن رمیگم، دور کردن رمیگم، عکس سرچپه کردن رمیگم. این دوان دیره اینجا آورد، ایره اینجا آورد. اگر هر مصرع خود به دو حصه تقسیم کنه، حصه اول مصرع اول، حصه دوم مصرع دوم، حصه دوم مصرع اول، حصه اول مصرع دوم شود، این صنعت به نام طرد او عکس یاد می شود. بل صنعت چې موږ وایو هغه ذوالقوافي دی. ذوالقوافي کوم صنعت ته ویل کیږي؟ ذوالقوافي دلته به زه ولیکم تر څو پورې تاسو ښه ورته پوه شئ. دلته یوه باریکي موجوده ده، دغه باریکي موږ کوم ځای کې راوړلی شو یا کوم ځای کې ده؟ موږ وایو زو صاحب رمیږم، زو صاحب ته وایو. ذوالقوافي صاحب د څو قافیو، یعنی که شاعر په خپل شعر کې له دوو نه ډېرې قافیې راوړي، له دوو ډېرې قافیې راوړي، دې ته ذوالقوافي صنعت وایو. مثال چا د شرف ورکې د لیلا نه جلباب لرې کړ، چا د ژوند سفر کې د حیا نه شباب لرې کړ. وګورئ دا یو بیت شو، موږ پکې ګورو دی کې ور سفر کې ردیف، لیلا حیا نه ردیف، جلباب شباب لرې کړ ردیف. وګورئ څو قافیې راغلي، یو دوه درې. که چیرې درې یا له درېو ډېرې داسې قافیې راشي چې له دوو ډېرې وي، دې ته ذوالقوافي صنعت وایو. ذوالقافیتین صنعت چې مطلق دوه قافیې راشي. که چیرې دوه قافیې راغلي، دې ته ذوالقافیتین صنعت ویلی شم. ما چې وکړه نن د یار په اسرار شرحه، څوک به وکاندي زما په اشعار جرحه. وګورئ دا اسرار اشعار، شرحه جرحه، دوه قافیې دي، دې ته صاحب د دوه قافیو، قافیتین دوه ته وایو. ذوالقافیتین صاحب د دوه قافیو، مال حاجب سره د پردې. څنګه مال حاجب؟ که چیرې شاعر دوه قافیې کې استفاده کړي او د دوه قافیو ترمنځ ردیف راغلی وي، دې ته ذوالقافیتین مال حاجب وایم. مثال هسې زه یم یاره ستا په غم تازه، ستا په غم تازه، لکه وی هره ګیا په نم تازه، ګیا په نم تازه، ستا ګیا غم نم، دا دواړه قافیې شوې، ولې د دواړو قافیو ترمنځ یو ردیف راغلی دی په. که چیرې دوه قافیې راغلي وي، دوه قافیې د یو کلمې په واسطه جلا سوي وي، پرده پکې راغلې وه، دې ته ویلی شم ذوالقافیتین مال حاجب. ذوالقافیتین مال حاجب، دوه قافیې راغلي دي، ولې سره د پردې، په منځ کې څه شی راغلی ده؟ پرده راغلی ده.
همدارنګه منګه بل صنعت وایو لغز. لغز کوم صنعت ته ویلی شو؟ لغز کوم صنعت ته ویل کیږي؟ کچیرې شاعر یا لغز په پښتو کې ورته کیسې یا دوړی وایو. لغز خپله عربي کلمه ده چې ستان په دري کې ورته وایو. که شاعر د یو مسما صفت درکي، نښانې درکي یا نور لوازم تاسو ته درکي او له تاسو نه یو نوم، لقب یا یو تخلص وغواړي، دې ته چستان لغز یا کیسې ویل کیږي. چستان لغز یا کیسې ویل کیږي. لپاسه راغی سور بلوس، لپاسه راغی سور دی بلوس د پوښ ویستلو قابلیت لري. اغوستی دی 55 او 55 پوښونه اغوستی دي. وګورئ 55 پوښه ده، هر پوښ ایسته کیږي، رنګ یې سور دی. دا څه شی دی؟ پیاز. سور دی، صندوقک دی، د سرو غمو ډک دی. سور دی، صندوق غوندې بسته دی او د سرو غمو ډک دی. نو وګورئ نښې درکړې، صفتونه یې درکړه، تاسو یې نوم پیدا کوئ انار. خو د دې په مقابل کې بیا معما یو بل شی ده. معما تاسو ته نښې نه درکوي، تاسو ته صفتونه نه درکوي، کلمات درکوي. تاسو به په شعر کې له کلمې نه یو نوم، تخلص یا لقب راوباسئ. نوم، تخلص یا به لقب راوباسئ. یا به ابجد په تورو تاسو ته یو څه درکوي، هغه به تاسو نوم، تخلص یا لقب یا یو تاریخ، یو مطلب به پیدا کوئ. مثال زه وایم چې لاس پورې شي په مخ د ګل بدن، چې لاس پورې شي په مخ د ګل بدن، له غیرته یې خال پریوزي په بدن، چې لاس پورې شي په مخ د ګل بدن، له غیرته یې خال پریوزي په لمن. وګورئ له دغه بیت نه کلمې درکړي دي، تاسو له دغه بیت نه یو نوم پیدا کوئ. نو څرنګه به موږ نوم پیدا کوو؟ خو دا کلمې موږ ته راکړي دي. اوس دا اول راځم د اوله مصره ثابتوم چې لاس پورې شي په مخ د گل بدن که دست مانده شو بر روی گل بدن از غیرت خالش پایین میفته به دامن. اینه من اینجا به ثبوت میرسانم ایره که دست مانده شو بر روی این مخ جمع دست مانده شو مخلاص ایچ کدام کلمه که اسم جور میشه به دست من نامد. ایره علی ده داری میبینم دری لاس را دست میگن مخ جمع دست مخدست بازم کدام کلمه به دست من آمد. ایره در عربی میبینم اینا مخ جمع دست ید ببخشین عربی لاس پختو دست دری ید عربی مخ جمع ید اینا چی جور شد؟ مخید وقت که مخید کلمه به دستی من آمد ببین این مصره اول ثابت شد. حال دوم چی میگن؟ لغیرت خال پریوزی پلمن از غیرت خالش پایین میفته بدامن از غیرت خالش پایین میفته بدامن. این مخید کلمه این خی خال داره یعنی ای از غیرت این پایین میفته بدامن این پایین آورده میره مجید اسم به دست من آمد. اگر برای شما کلمات بته از کلمات شما یک اسم تخلص یا لقب یا تاریخ یا دیگر کدام مضمون به دست بیارین ایره مهما صنعت میگم. اسم صفات نمیته نشانه ها نمیته. فرق با لغز این است که اینجا صفات و نشانه میته ولی اینجا تنها کلمات میته. در کانکور شما این کلمات ابجد میخواه. ابجد چند کلمه داره؟ 8 کلمه داره.
هر یک قیمت داره. این 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ای 20. امی قسم ای شروع میشه تا 1000 میرسه. باز 90 100 200 میشه. 110 نمیشه. اینا ابجد، حوز، حتی، کلمن، سحفظ، قرشت، سخز، ززغ. این 8 کلمه از کلمات ابجد است. کلمه سوم ابجد چی است؟ حتی. چهارم چی است؟ کلمن. پنجم چی است؟ سحفظ. ششم چی است؟ قرشت. هفتم چی است؟ سخز. و هشتم چی است؟ ززغ. هشتم کلمات میخواه. کلمه ششمی ابجد چی هستن؟ قرشت. امی قسم میاییم با دیگه صنعت. توشی لغوی کمربند سیاه در گردن انداختن را میگم. تو را تسمه په غاړه کې اچولو ته وایي. یا توشی آرایش کولو ته وایي. توشی آرایش کولو ته وایي. اصطلاحاً که چیرې شاعر د بیتونو د سر توري ټول کی، د بیتونو د سر توري ټول کی، وګورئ یو دا او دا نیم بیتو سره کار نه لرو. یا د نیم بیتو سر توري ټول کی. شاعر یا شروع بیت ها را جمع کنه یا شروع نیم بیتی ها را جمع کنه. شروع نیم بیتی ها را جمع کنه. یک اسم لقب یا تخلص به دست من بیایه، این صنعت را توشیح صنعت میگم. و تکرار حسن صنعت آن صنعت را میگم که شاعر به خاطر تکرار، تاکید، زینت یک کلمه با عین شکل و عین معنی گردان کنه. مثال مستیم، می پرستیم، رندی کړم واوره محتسبه باده خورم خورم. ای بود صنعتای لفظی. تر بل بحث چې مونږه د بیان علم شروع کوو په بخون کې خدای مسپارم. ښه وخت.